بسم الله الرحمن الرحیم. ثاني رحمان عبدالرحمن. استاد حبیب الله رفیع په ادبي ستوري کې د ژوند زمانه 12مه پېړۍ ښودلې ده. عبدالرحمن رحمان بابا سره د ډېرې مینې له امله ځان ته ثاني رحمان ویلی دی. 2 دیوانونه لري. خطي نسخې د پېښور په پښتو کتابخانه کې ساتلې دي. په ځینو غزلو کې هنري ښېګڼې هم لیدل کېږي، لکه په دې غزل کې: نن یرغل د شاه حسن په کوم لور دی، چې پیزوان یې د څو شونډو په سر سور دی. که په ښکته عالم وینې یا په پورته، په دواړو کې د شاه د حسن شور دی. د رحمان بابا د پیروانو څخه اوس د هغو شاعرانو یادونه کوو چې یوازې څو شعرونه یې مخ ته رارسېدلي دي. غفور د رحمان بابا د هغو پیروانو څخه دی چې دیوان یې نشته، خو څو غزلې په کلید افغاني یعنې فادري هیوز او گلزار روان استاد هیوادمل کې چاپ شوی دی. د یو غزل یې 2 بیته: که تاختونه دا رنگ تل د یار چشمان کا، خود به هر د زړګي زما ویران کا. هسې رنگ دی د لبانو په بمې مست یم، چې مې فخر په خمار تل خماران کا. جمال خان هم د رحمان بابا د پیروانو څخه دی چې استاد رفیع د ادبي ستوري په 2هم ټوکي د دوی یوه غزله راوړې ده. ښاغلی رفیع وایي: د جمال خان په ترلاسه شوي کلام کې اخلاقي ویناوې او د مینې نغمې په څپو دي. خو ما خراب زړه چې مې بیمار و، هغه نه دی چې مدام په انتظار و، هغه نه دی. شیخ نامدار. حمیش خلیل یو غزله په ورکه خزانه 2هم ټوکي چاپ کړې ده. دی د رحمان بابا معاصر بلل شوی دی. د پخې وینا خاوند او د رحمان بابا د قبلې څخه و، لکه چې خپله وایي: وکښو دا غزل یو دویزي په دا بیاس کې، دی چې پیدا شوی د رحمان مومند په قام کې. عشق کړم هسې رنگ په محبت د دلارام کې، مڅښه له سوخته چې مدام د زړه په جام کې. استاد حبیب الله رفیع ادبي ستوري په لومړي ټوک کې د نیاز محمد، عبید او نصرت غزلې هم چاپ کړي او دوی هم د رحمان بابا د پیروانو څخه بللي دي. دغه 3 تنه شاعران د 12مې پېړۍ د شاعرانو څخه دي چې دیوانونه یې ورک دي. د دوی غزلې د ملا ښایسته خان له خطي نسخې څخه راخیستې. نیاز محمد دی و دیدن ته وږی پروت دی، ته سخی پرې کوه کرم تازه. عبید. سرلویي به د عبید حاصل شي هله، چې په غم د خپل حبیب پرېوځي سرتور.